آیا قربان شمنو چې سهار وختي شي ستوري پټ شي نو او چې ستوري پټ شي نو بیا نه ښکاري مینا او تا نه قربان شم او چې ستوري پټ شي او په ما باندې بیا بوی ولګي د پراټو کلی دې بیخ او بنیاد وباسه بیخ او بنیاد دې وځه خلک سهار وختي پاڅي کلمه ووایي او تا په چاربیت او په غزلو باندې شروع کړه پاسه خاندي خولې وازه کړې ده زما خبرو پسې خاندي پاڅه کنه رښتیا وایي که نه بچې پاسه دا وګوره نور کوم ځای ته راغو چای خو پخې دي که نه بیبي پاسه کنه ناول خولې دا مخ لاس ووینځه کنه په ناولې خولې چیس کیسه پسې یاره دادا خو نه چې چای وڅښم نه بیا به مخ لاس ووینځم که نه نادانه بچې ګوړه ختمه شوې ده پاسه د مخامخ دوکان نه ده یو 10 روپو چیني راواله نو ختمیږي به نه بیبي چې پلار مې چای ته کار ویلی دی چې پوره سماوار یې نیسکلی والله که بې ساعت تېرېږي مازغې بیخي کار نه کوي پلار ته وایي چې مازغې کار نه کوي سماوار یې نیسکلی پاسه پاسه لږه ورېږه چې په دې کونټې دې په دې تشي کې الله دادا مې دوکه والله تختو مې ده نو ګورې بیا برابرې منډې دی د هلک له اوس یو 10 روپۍ ورکړه چې چیني راوړي 10 روپۍ راکړه چې به چیني دله روړم بیبي غوسه کېږي ګورې ویمه بس خبره ډېرې مه کوه دا 10 روپۍ واخله او زر راځه ښه خو خبره به درته صفا کومه پلاره ګورې 1 روپۍ به پکې زه اخلم ښه د 9 روپو چیني به زه له روړم ویمه پوره د 10 روپو چیني به راوړې که روپۍ دې پکې واخېسته که نه نو ویمه دا کونټې دي دا به درله په سر دنګومه هر وختې روپۍ اخلې د ځانه دې ککونې جوړ الله ګورې بیا نې روړمه زه روړمه زه الله روپۍ پکې وامه په الله کې پرېږدم خیر د روپۍ نه نه ځي دومره سکي دومره چای سکي بیا منډې مونږ له راکوي چیني خلاصه ده او ګوړه خلاصه ده چیني خلاصه ده او ګوړه خلاصه ده ندانه خیر خو نه که نه چلته مو منډه مړه چیني راوړمه پلار مې مړه سم ګوډاکو دی که نه چې یو ځل چای ورته ونښلي که نه نو به چې تر څو پورې پوره سماوار چای نیز کړي مازغې کار نه کوي چیني او ګوړه ختمه ده چیني راوړمه نه ویم دا چیني دې سر وخوري راځه چې بلوري وکړو نو ما سره بلوري کم دي پرون دې رانه په ټګۍ نه دي ګټلي نه 10 روپۍ چې دې په لاس کې دي دا را بلوري پې واله او لوبه پې ولګو او په ایمان بس ښه خبره دی که داسې کار به وکړو چې به څه وایي ما له بلوري راکړي به چیني دې سر وخوري دا واله مهرباني الله دې ګوره خشته بلوري به راکړې ښه که نه تازه دي تازه بلوري تازه دي مازغه دې کار نه کوي ورېږه زه یې اول وګورم وګوره زه بس صحیح زه بس ټیک دي زه دې ناست دي بس ټیکه چای دي اوس کې که نه څه دنیا وړاندې به خپله لوبه ولګو راځه یا سړي هغه نادان بچي خو مې دونه ناوخته که خدای خبر چې کوم خوا تللی دی دا خو راته پته نشته چې کوم خوا تللی دی خو دا راته پته ده په عادتونو کې ټول تا ته تللی دی زه خواره ته خو هسې زما نه سوځې نو سوځم به درنه نه ده اوس ډنډولچي چې څنګه دې زوی خلکو نه زړه چي نو دقسې ته ما نه زړه چي سمره
ستا خواستې زړه چاودې دی ته به رایې چې چا نه په زړه کې بم ایښی دی نه نو تا نه به بل غټ بمي بم نه بلکې ایټم بمي بم چکې بم بم چکې بم چکې بم چکې بم بس دی بدې ښکارې دې عمر ته دې وګوره او تا ته وګوره بم چکې بم ورشه هغه هلک وګوره چې چېرته تللی دی دا دې ورځم ورپسې د مصیبتونو جرلو بس دی دې عمر ته دې پېښو ته دې وګوره د عمر دې پېښو نه دی وایم غلی شه ښځې ګورې دا څه چل دی بېبي او دادا یا خو ستاسو هر وخت جنګي وایم په سپین سر شوه که نه او دې ډګرې پرې نه ښودي غلې کښېنه ګلزمینې لورې دا پلار دې پیدایشي دغه شی دی ولې بېبي دا پلار مې ستا په مخ کې پیدا شوي اوسه بس دی په دې خبرو کې ګوتې مه وهه ورشه هغه لوښي څښه پراته دي هغه ووینځه دومره غونډه یې او خبرې کې څه طریقه ستا او د سیټ جمال د لور واده کول او هر څه زموږ لاسته راتلل دلاور خانه تا خو دې زما د زړه خبره وکړه لور به م ترې قبضه کړو او مالم بس پرېږده راځه چې بچ ډېرې ناست دی السلام علیکم ډېډي السلام علیکم ډډي وعلیکم سلام څه دي ډېډي خبره دا ده چې لیکې ته ورته ووایه که ما ته به غوسه شي ته ورته ته ورته ووایه که نه زه نه ویم نه څه چل دی خبره کوئ ډېډي د کالج چوټیانې شوې دا زړه م ډېر زیات تنګ دی او ډېډي زه هم ډېر زیات بور یم زه مې چې د چکر له لاړ شو دا خو ډېره ښه خبره ده ځئ لاړ شئ ګېډ کولو کوئ او خور ورو په دې کوڅه کې ښه چکر مکر ووهئ او بیا راشئ ها نه که نه ډېډي موږ د دې کوڅې چکر نه یادو که نه نو بیا کم طرف ته پروګرام دی کم طرف ته چکر وهئ ډېډي زما خو کلي ته تلو ته زړه کېږي او زما سسټر ډېرې زما د زړه خبره وکړه زه مې همته کلي ته لږ چکر و ډېډي مني او که نه برادر او ټیک ده خو کلي ته به ځئ چا کره ډېډي خپلې ترو کره څومره مودو شو چې موږ ډو ترو کره تللي نه یو اوس خو به هغوی موږ غلي نه نه وکي شیلا لورې هغه خلک زموږ د ناستې پاستې نه دي او په کلي کې د چکر والو دي څه ګنده ماحول دی نه که نه ډېډي داسې مه وایه هلته زموږ ترور ده د ترور لور دا د ترور زویم دی موږ په وړوکوالي د هغوی سره لوبې کړې دي رښتیا وایې که نه ډېډي دا ته څه وې ګوره بچې هغه وخت پیل و او د اوس وخت پیل دی ډېډي موږ که چکر له ځو که نه نو بس کلي ته به ځو ګنې ډو ځو نه آفرین بس ټیک ده چې تاسو دونه عزت کوئ زه به یو خط ولېږم چې تاسو پسې څوک راشي ولې تاسو له خو لارې نه دي معلومې چې تاسو ځان سره بوځي Thank you, Daddy. Thank you. خو مې نه دی خو څه وکړمه بچي دي نو څه ویلی هم نه شم منه ګلاله یو خو ستا زړه بریتونه ډېر زیات تنګ یم یو خو پوډر خرڅوي او میرا چېرته ګېرېږي هم نه چې ورنه خلاص شو دا خبرې پرېږده د مطلب خبره خو سله راغلی منې غوسنګېږم بېګا مې په خوب کې مړه لیدلې وې نو یاده شوې مې ځکه راغلم چې اوده کېدې روټۍ به دې زیاته خوړلي نه مړې بیخي نهر اوده شوی وم ګلاله
هلته ګرځم او ته دلته څه کې لالا چیلې نه پوره بار راوتې وه نو ما ویل چیلې وګورم زه ورپسې راووتمه چیلې ګور کورته ښه لالا خبره کړې تا کله بله داونه ښکاره چې غره وتختې نه مړې زه اوس نور نه یې خو بوټي ته نوم ختلې نو بیا بوټي ته څه لښتې دا خو مې تاله د اسمان نه ستوري راکوزول ته رښتیا وایې نه ایمان چې دروغ وایي ته یم دروغجن مننه چېرته لاړې ودرېږه ښه زه لالا ته عوض کوم لالا نه دا وخت بیبي ورشه بچي ضروره د پلار اخیرنې جامې دې راواله نو هغه ووینځه دغه راغلی دی بابا منټو والا راغلی دی وایي زاړه ټیمانو کار څه درکوئ زاړه څیزونه راله راکړي نو مالټې پې دله درکومه نو مونږ کره څه دي زاړه هله بس دا یاره دا څه کې دې کې خو غوړي دي خیر دی که نه غوړي به دې توی کړمه که نه غوړي به دې توی کړم مالې دې خوږې مالټې نو دا مالټې به زه بیا په څه باندې رالمه تې هله ځه به سپلی به دا به وله ورکړم دا زما سپلی دي نوي دي ښه نو په دې کور کې زاړه نور څه پراته دي شته زمونږ په کور کې زاړه هېڅ هم نشته نو ته زوړ یې که نه ته یې به تا به پرې خرڅ کړمه او په تا باندې به مالټې والم که نه هسې دلته ناست دي یا لکه دا څه پاګلانو خبرې کوي راشه وخت ولې دا د ځان دا څه دي ساتلي په کور کې خو بس پرېږده چې ځي یو دوانیز ورسره نشته چې چاله څه پوتو دا ځان له سړي وایي مړه والله ستا غوندې په ایمان درته غلی شه وځه پنځه روپۍ در سره نشته ګزار نو ټولو له تا کوي ورکوي بس هوا برباد کا بل کار دې د پیسو لري هر وخت به دې مالټې خوري او ته به نو مور کبر وکړه مور کبر نه پیسې خراب دي که راته دا لږ پرې تماشه غوړي کړم مزه ورک شه ځه شیطان ماره له خو ما سره خبرې مه کوه ښه دا یو بالټه خو راله راکړه که ولې درکړم ورشه د مور نه پیسې واخله او ځان له بیا اخله که نه سپېره له خو خیر دی که نه ګوره که نه نادانه که ته ماله یوه بالټه راکړې که نه نو الله پاک به تاله په هغه جهان کې سیوان درکړي او زما سیوان نه دي خوښ زما ورسره خېټه خرابېږي ته پکې څه وې او د مرګ نه له هغه ورځ خوږه ګولۍ درکړې وه نه به دې راکوله ولې ما ته نه غوښتې وه په خپله دې راکړه وایي نو ته هم په خپله راکړه که نه په والله کې یې درکړم شیطان ماره لا خو ګورې به را درکړم مه کوه ګورې مه کوه ګلۍ به دې شي ما د دنیا سپېره مې لیدلي خو ستا غوندې سپېره مې نه دی لیدلی همداسې ښې خولې نه دې سمه مشواڼه یې جوړه کړې پرېږده سړیه نه راکړه نور مې نه دلته دې زه په پاو کې ووالم ټیک ده زه یو ډګری در کومه خو په هغه جهان کې به الله ټیک ماله سیوان راکوي ګورې ښه ولې نه دعا به کوې دعا به کوې دا خوره به ځه راځه ماله سپېره ټول سیب دا زما زوی دی چې پرون د لندن نه راغلی دی دا ولې دا انکل لندن کې ډیره زیاته یخني ده د دې ځای او د هغه ځای په آب و هوا کې ډیر زیات فرق دی
په دې وجه راما ټوخی ولګېدو. ما ویلې که طبیعت هم ډېر زیات خراب وي نو چې ډاکټر ته نه راوړو. نه ډېډي ډاکټر ته هېڅ ضرورت نشته. دا نورو پوستکي ولا پچو کې وخوړ کو هغې سره به طبیعت ټیک شي. نه نه تھینک یو دا تکلیف مه کوئ خپله به ټیک شي. پرنس بچې دا زما زوی دی ویکي او دا زما لور ده شیلا. تا سره په ملاوېدو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. او دا قرضدار ورپسې جوړ زه کور ته راولم. او زه هم تاسو سره په ملاوېدو باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم. ستا او زما طبیعت بلکل یو شان دي. خدای دې نه کړي. بلکل بلکل. ډېډي تاسو ګپ لګوئ زه به دا انګور انجوی کړم. ورځئ ورځئ. انکل معافي غواړم زما د طبیعت لږ خراب دی نو زه به دا انګور انجوی کړم. وای نه په لندن کې اسم نور نه کم دي ځکه لږ نور انجوای کوي. دا خبره صحیح کا وایا کنه طبیعت دې څنګه دی کاروبار دې څنګه دی. شکر دی د الله ډېر لوی فضل دی کاروبار ډېر ښه روان دی. په بله دا د زیرې بلکې ډېرو غټو بزنسمینانو سره تعلق دی. هاي دا به تاسو هم راغلئ. او اصل کې دلته زما زړه ډېر زیات تنګېږي ځکه چې زه دلته مختنه یم. با بالکل څنګه چې ستاسو دا ښار ښکلی دی او ستاسو دا کور ښکلی دغه شانتې هم ښکلي. ډېره مهرباني. اصل کې په لندن کې ما ته ډېرو زیاتو جینکو د واده افر وکړو خو زما د هغه ځای د جینکو سره واده کول بالکل نه لګي. هغه خو ظاهره ده پرنس ستاسو شخصیت دی داسې چې خلک ترې ډېر زیات متاثره کېږي. ریالي او یس هغه چې څومره وخت په لندن کې تیر کو خو د خپل پښتو سټایل دې هېر نه کو د شکل له بیخي لندن والا نه ښکاري. تھینک یو شیلا زه تاسو سره دوستي کول غواړم. تاسو ما سره واده وکئ زه به هم په پیسو کې ډوبه کړم. نه ما په پیسو کې وډوبوه بیا به رانه څه وځي. شیلا تا ته به زما غونده کې ځوان ډېر په مشکله میلاویږي. بېشکه خو اصل کې خبره دا ده چې ما لا د واده باره کې څه سوچ نه دی کړی او که کله مې دې طرف ته خیال شوم نو بیا به دې سوچ کوم. ما په خپلو سوچونو کې مه هېروه. زمون کور ته د اشارې ولې کولې څوک یې ته ځوانه زه ډاکیا یم. ښه نو هغه ډاکو ته یې هلته د احمد ګل کاکا نه دی چې غوا پټه کړې وه غله دا خو هیله خو ګیر شي پخپله یې کلمه راکې نیمه د خطونو والا یم ښه نو نه یي خلکو نه خطونه اخلي والله زه همداسې په بخښنې لیونی کړم په تا خو الله کې خط والمه خطونو سره ته غلام کې ما ستاسو لیټر راوړی ته ستاسو لیټر ما سره خرګان یې نشته نو ټکټر پکې د کومې نه رالو غله را خو چېرته ده ته پرېږده پرېږده ولې پرېږده دادا ډاکو مې دله ګیر کړی دی راشه غل مې ګیر کړی راشه څه چل دی ډاکو دی په خپله خوله وویل زه ډاکو یم پرېږده غل دی غل ستاسو لیټر راغلی دی. ټکټر خصاصم ټکټر ویوه او باسه څه دي دا لیټر ستاسو راغلی دی خو دې خو زه سم خمیره کړم.
یاره بچې زه درنه معافي غواړم دا لیونې دي ساده دي قمقل دي خدای دې د ډېر بنیادو بازې مړې کړه گزار مه کوه ماړه تا سره به زه مړه مو غم راله ګورې هر ځای کې راله غم ګورې یاره زویه خفه نه شي بچې لږ یې راته پړاو که دا به تاسو په خپله پړاو دی تاسو ته یې لیوني لیوني وباسه بنیادي وباسه سړی یې مړ بیبی ما دا پلار به مړې داسې ما ډاکو نیو که نه بار مې ډاکو راونیو که نه نو پلار مې راغو او هغه ته وی خیر دی ته درنه معافي غواړم او دا کمکل دی او دا لیونی دی ما ته خو دا پلار هم داسې ښکاري چې همدې ډاکو سره میلاو دی زه ته ماشوم نه یم په هر څه پوهېږم دا خوا مو سره زما هم دې پلار پټه کړې ولې داسې ویم وایي زه غلطه خبره کوم دا پلار داسې گزارونه به کوي صرف واده دپاره تکړه دی او دوانیز به سره جیب کې ني چې مونږ له یې راکړي چې مونږ ځان له پې سوال یو هغه دی راغو اوس به دلته هسې لګېږي نه دا خط په ماته اوس څوک پړوي گزارونه کې به څه ګوره که نه بارې مازغه خراب شو زه د څه دپاره یم چې یې دله پړاوم داسې خو یې مه راکوه که نه مړه هر وخت دې مازغه کار نه کوي سم جلا دې به سر ویم خلي واله څه درته وزدار یې ولې دومره خو مړه چې اوس مونږ هم دومره نه پوهېږو والله دله تو ګوره ورته ځه دغه لیکلي دي که نه پکې لیکلي ښه وایه پکې لیکلي دي چې مبارکه شه ده مبارکه شه دا څه خبرې مبارکه شه مبارکه شه دا چې څه پکې لیکلي دي که نه وایي چې نازان خانه وایي په فوج کې بس نوکر شوې که نه او 500 روپۍ به د میاشتې دله تنخوا درکوو او د اوسه ځای نه بس پکې بس برتي شوې نو ټکې تعلیم یې ښځې نه دی کړي او وایي چې نوکر شو نو پس خبره نوکر شوي نو دې کې اوس دا هم لیکلي که نه وایي چې تعلیم دې پکې ني د تعلیم خبره پکې نشته بس ته چې منډې تړې والی چې او بس مړه خو بس چې بس خلک والی هغه کبونه ښکته کوي تا ته پته نه ده چې هغه لور دې سبق ویلی دی نو هغه به یې درته پړاو کي که نه جګړې څه لري راوې غواړه یا لورې راشه خط پړاو که دي مازغې کار نه کوي واله تین واله پړاو که واله لورې زما په خدای ډو اعتبار نشته وای دا خو مې د ماماجي خط دی وای شکر دی چې د رور مې زه یاده شومه لورې څه پکې لیکلي دي مورې ورکې یې لیکلي دي چې او شیلا کلي ته درځي څوک ورپسې راولېږې چې د ځان سره یې بوځي وای دا خو مې د رور بچي را روان دي شیلا وکارو خو یا سړیه چې دا وی کې ورسره څوک دی ته به ته خبرې زه ته نیم خبر مړه هر وخت یې مه غوڅه کېږه سړیه مازغه دې بیخي کار نه کوي بیا وایي دا دي واغ بیا مغلې غوري یاره خو مورې دا وی کې هم وکار دی خو یاره دا شیلا او وی کې خو مونږ ټول لیدلې نه دي بچې په وړوکوالي کې مې لیدلي وو اوس یې خو رانه هغه شکلونه مې دي خدای خبر چې څنګه وایي خو ټیک ته ښځې خو دا راته ووایه چې ځي به ورپسې او څوک څوک به ورپسې ځي زما نادان بچې به ورپسې ځي نه نو زه خو ټیک ده چې زه خو به ورپسې لاړ شمه خو چې ما ته ځای نه دی معلوم دې سره به څه چل کوه اوس وله کلي ورکه بس در به کوم مړه ته په کلو نه مړې په دې خط کې هغې خپله پته ورکړې ده یا الله شکر دی چې په دې لور باندې مې لږ ډېر سبق ویلی دی ګنې دا خط به راته اوس چا ویلو ودې کتل سړیه تعلیم دونه ښه شی دی ځکه هم په مونږ سبق ویلی دی ویم ته ښه خیلي شه چې تا نه وي نو منګې ذمهواري نو خو تا پې نه وې نو اوس لاندې شوی دی پوه شوې
دې خو خیال کوه पैसे दे रोड़ी दे कना पुणे राका पैसे में रोड़ी दे दाम में नहीं कनंद जाने और साइकिल पट गड़ो पपाटक के में खर्च जो तुमने स्पष्ट पुणे वजन तय मगोरा नशीता गोरा नशीता पयोलू का पावा खाता है Awasin manas na para sa ina pawagal suneka. Awak. Bibi, sabah khabar akhri. और sabah खबर दका को मचा से न रुस दिबा लांजा जोड़ा छी देखो त खमालूम देख बने सा खबर बया लांजा जोड़ई نما دا خبره کوله غار ته خو ځم خو که هلته ورک شوم که نه دا سړی به مې ذمهوار یا ولې زه څه خبرې ذمهوار یم بس هاټو سمه نه بس یا سړیه ته غلی شه بچي دا خط واخله په دې کې د ماما د کور پته او د ټلیفون نمبر لیکلی دی چې په دې پته لاړ شي نو نیغ به ماما کره ورسي او که خوا دې خوا شوې که نه نو بیا به ورته ټلیفون وکړي نمبر به میلاو کړي ټلیفون به ورته وکړي نه نو زه به ماما د څه نه پېژنم بچي د ماما د سپینې چشمې دي د هغې نه به یې پېژنې ښه چشماټو دی او رښتیا خبره کومه غوږونه خو یې شته که نه نه غوږونه خو یې نشته ویم په پوزه خبرې وي یعنې تا ته تللی دی غلی شه ویم که نه غواړې او څوک چې خبره وکړو که نه بیا غوسې کړی شه او غلی شه او خپل ځان ته نه ګوري عجیبه سړی دی یاره دا راته ووایي که نه چې په ښار کې ګاڼه شته ګاڼه نه په ښار کې ګاڼې نه دي هلته کارخانې دي ښه بس زه وړې ځان سره بیا یو دوه کارخانې راوړم پوه شي که نه په دې کلي کې به بس پرتې زه ورکه کلی اوس دله ورکه کلی دله بله خبره نیسه به کلي دي ته د ده نه څه غواړې چې د پسې نښتې بچې زه تا له جامې رالمه ښه ښکلې جامې درله رالمه چې ښه ښکلې پاک ساک لاړ شي ماما کره پوهې بچې بس که دا لینده دې د دې غاړې نه وباسه وده کېږم دې لیندې سرې یا منیټرې تقریر دې ورته راغېشتې ویم دا پولیس سرم وله پاک د سلوکو په صابون وینځه د دنیا سپکې دي پکې څو خو اسیر د ته نشي کتې سوځي په ایمان چې سوځي توپی لرې که زه خپله خو خدای بخښلی دی سړیه ته د ده نه څه غواړې مړه دې که په والو والو زما ویښتې هسې بدې شي خپله خو روزګار دا ونیسه او ځه ورک شه ورک شه به وایي اوس خو نه ځم ماله به جامې رالي بیا سهار وختي ملاګان سره بوځم داسې کار کومه که نه چې ځان سره به شامته یم بوځم او بچې ووایه ورته که زي در سره او که نه یېرېږم نو ځه په لاره خو به څه ګپې مپې ورسره لګومه او په لاره به مرغۍ مو لینده خو زه د خدایۍ که د غاړې نه نو باسم که تاسو دنیا ورانه کوي او که آبادی دا لینده ته ښځې باسه هلته به یې په ښار کې څوک په سترګه په کاڼي اشتي هر وخت یې مرغۍ وړي شرموې مې څه نه زمړه بس ته خو پرېږده والو لټه کړی یو دوه نیز دې په جیب کې نی چې مونږ له راکړي چې د ځان نه دې چېرته پولی واله یا ځان نه چېرته مونږپلي واله پرېږده سړیه دا روپۍ د لا روزه در کومه نه یو روپۍ چې چېرته پېنځلس ورځې پس راکړي نو یا الله زما دې توبې هغه یو روپۍ تر اوسه پورې یادوي زه مشامتي پسې ورځمه چې خبره ورسره وکړم غلی شه د دغې لپاره نه دي د والو خبرو مړنې دي ځه هماغه دغه دی څه ورته وایي مغل اعظم فلم کې چې دی وځه
لاله کوم راته تا په سر خېجولې دي ښځې په تا په سر خېجولې دي ویم که کار یې راله وکته که نه نو دې کور کې به یو منټ هم د ګورې بیا پرېنږدمه بسکه دا زما زوی دی نه مړه دا خو په ایمان کې ډېر زیات خوند وکړي خوند خو به وکړي خو ګوره یو خبره درته کومه کرۍ به ګوره لګې ځان پوه کا نادانه ما سره خو پیسې نشته عجیبه خبره کې نابله ورځ چې تا د رحمت کاکا چرګه په غلا باندې خرڅه کړې وه نو پیسې دې څه کړي هغه مو باندې لکه شوي دي بس مړه خوله وازه وازه مه کوه سړیه وای داسې چل دی که نه د یو طرفه به دې کرۍ زه ورکړمه او د بل طرف نه به بس په خپله ځان له بندوبست کې صفا خبره ښي هسې نه چې بیا هلتې ما پورې چیچړه شوې چې نه کرۍ به ته ورکړې په والله کې به دې ګورې یو پیسه هم د هغه طرف نه ورکوم نادان خان زندهباد بل ټیک دی خوښه مې ده باید دا به ځان سره به لیندم یو سمه هلته به مرغۍ مرغۍ ولو د خیره ما نو په ښار کې مرغۍ چېرته دي مړه به توتیان موتیان به ولو بس توتیانو باندې نشته که نه همه بیا به ته ولو تا به ولو تا ما ولولې اوس مرغان نه نو څوک خو به ولو که نه ستا مازغه حرام دي یا ته به ونه خپل یار ولې نه بل کوه ځه مړه لیونی سم لیونی څه دي ګلالۍ لاړم مسافر شومه درنه ولې دوبۍ له ځې څه نه بړې د ما دا سر تا ته د دوبۍ ښکاري په جیب کې مې 10 روپۍ نشته چې ځان له د دوبۍ واخلم نو دا دوبۍ خو به ډېره ګټه خبره ده دا پیسې راسره ولې نشته مړې نن سبا مې کاروبار ډاون دی نو کاروبار دې څنګه ډون دی مړې د سره څوک چرګان او ډېران ته پرېږدي نه چې څوک هم ګوري نو چرګه له پچۍ لاندې کړې وي خیر دی خفه کېږه ما د کرۍ پیسې به درله زه درکړمه خو دا راته ووایه چې ښار ته ځې سله بړې د نادان د ماما لور او زه پسې ښار ته ځو هغې کلي ته په چکر راځي هغې پسې ځو چې هغې راولو خو ته دا خبرې پرې نه مړې ته ماته نه ووایه که نه چې ښار نه تا لپاره څه راوړم سرخي پوډر کریم اوې بنګړي او ورسره ګګره بس 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 زه خو وایم چې ثابت ښار به درله راوړم کېدای شي نور څه دې هم ضرورت وي نو هغې نه به اوچت کړي او بقایا ښار به زه واپس یوسمه وی ته څومره ښه یې سرمن مې رانه وویسته نو اوس به م ښه نه یم ګلالۍ بچي دا چرګه واخله نو دا به دې ماما له ورکړي نو هغه پیسه کوي یا ښځې وایم که ماما مې دا چرګه ولیده که نه مخکې سره به راته وایي چې دا سټ توخله چرګه دې د کلي نه ماله راوسته اوس ځای نه دا د اوده ده ته دا خبرې پرېږده په لاره چې ځې نو ګورې ډېر خیال ساتې د ګاډو هم ډېر خیال ساتې چېرته کې مو نه وخي پیغامه هندرونې مونږ ته نه دومره ماشومان خو نه یو ګلانو هسې بېبې یو خبره ته کومه دا چرګه ټوله مې پلار ته تللې ده په ایمان دا تاسو وي او چاته دې وي ها دیوال ته دیوال ته مې دیوال ته خیر دی خو هغه ماما ته دې ونه وی کاکاجي دومره کمکل خو نه دی که نه یا دغه دی بس مونږ ځو ښه لالا ماله به د ښار نه ځان سره ګوډۍ راوړې نه مړې اوس څه کوې ته به دلته په کلي کې مونږ له ګوډۍ لوځئ خلک به څه وایي الوزېدلو والا نه هغه لوبو والا ښه لوبو والا زه مړې به یې لوځله بس هلکه ناوخته کېږي زه چې ځو زویه دا چرګه والا څه کوې چاله ورکړه دې خوا راکړه د غوښې څوکیداره کې پیشو پرېږده زه بچې الله به دعا کوئ دعا السلام علیکم او که نه زه مخکې شکل څه کېږي چرګه رانه والله کې وګورې او یمه خدایه ته ورته خیر پېښ کړي نو داسې دواړه ګډ وډ لوښي دي نو ته خو هسې دې ته نه شي کتې تا نه چېرته څوک پاتې شوي دي
पैसे राखाई बोले गाडी घ्यायची राहिलीस मला गाडी की राखू से जास की खुनी उडागली सरिया बोले गाडी पैसे बना राखे नाही प्लान पाहिजे इल्या दा कसं निघून येशील जा मैदान त्याच्या बच्चा देऊ लगेच असं पडे पायाने पोई गे म्हणा Alle कसं कुठे एक जबाबदार त्याबद्दल तरफ चिंगत तू रोजा बारान त्या लक्षात चिंगू रोजा मला जेवढी झाली कसं कव माझं नाव os mandantan sama kamu ناخذ التسمية مكان سريع وما تمر وين كنا كذا سيسابوكي كنا تجدارتي كنا نبكسوكي باورزي بكسوكي وين كنا نترون نتاكل هاي ماما من الجشمية شيء كتير في جالي ناندانا ولا ماما تقول بني سجل خير نفوت سجل ولا نفوتني Ada apa sih? Kamu lebih foto. Mama takut. Hey, mama takut bola mama deh. Cishme aja mama me pijani ne bani pijani ne ada. ډېری مدانې چې د کلي نه خوړو څه خبر رانغی اوهو هر په لږ رسېدلی کله دی څوک به راشي نه ډېر سلمبر وغیره وي چې رابطه ورسره وکړي یاره خو تاسو خو زما مازه خراب کړه خو درته ویل چې کله دی پته به ولګي ورځ دوه کې به څوک راشي سړی مازه به راته خراب کړه سترې ډېرې ته خیال دی خیال څه ورته دی اډو ځای نه دی چې موږ کلي ته لاړ شو Cara essa busca por razão. Olha. Delti munga kelo mamata. No kanze de. داسې به سیده لاړ شي داسې به تاو شي په کونه کې چې لرې پیسې ولا په ټلیفون به هغسې نه شي Na kana telefon ya do munga. هو که نه داسې به لاړ شي داسې به تاو شي ته دوکان دی که نه په کونه Dukan. Mama nişte mama. Raza. Pare şarmir mana raşa değil faraza. Soruya. Mama taba telefon ne kuklar hadi vazara kapat. Ha haber ne koy gasayı. Sam yamana navar ya vanga. Gale şabas. Gale şabas. Ona gala saman. Mama. Ji. telefon ko zama mama de چشمی مچي ناغه لک ټلیفون مکو کنه چا منی ګړې ولې سره چر کوي مثال ټلیفون کې الو ماما نمبر خو ملاو کا څه خبره کې نمبر ملاو کا کنه دا زما کار دې چې به ملاو عجیب دکان ستاسو نمبر به ملاو نو دا ټلیفون ته کې غزه کوم چې نمبر ملاو نو زدا دومره ګران کار خو نه دی دا لاندې دا بټن دي خپل ملاو دا څه به دا ملاو کما دا به ما کنه الو خیر ماما
मामा सीमा वाले ताने दांत किस لا سكن ماخو ماما ملاولو ماما بندے کنس بندی دا سکوي ډلبل ما مات گئی نکی کی ملا بس ماما دے ملا سر اخری همدا سے اور پتی گردی نکی کی ٹیلیفون کی دے پرک دے کلا یو سے راضی ہو کلا کی بل سے راضی زوبے زچی زوبے پیسے راو بس پیسے کلا میں سے پیسے ٹیلیفون جب ہم لے کرے پیسے کو وستا خپلا رہے داله بیبي تاسو دلته ناسې چې غلاله به مثال کې وي هغه د خو لارې ګودرې نه دي معلومې بچې شامتې ورسره دي هغه لږ ډېر پوهېږي ګینې ستا ورور ستا مور ته تللی دی مازغې بلکل ختم دي مازغه راله هم تا ختم کړي دي نو ویما بس غلی شه غلی شه ښه د وینو خوړلي دي ښه د وینو وینو ته یې وینه مې لیوه مې ښه بس ډېرې خبرې مه کوه تانېدارې منېټرې دا چې ورشه ماله یو پیالې چای به هغه په سر دې رانه تړ کړو زما په خپله په سر در دی ورشه نو وڅښه ویم په ایمان ای ښځې زه خو به لاړ شم او چینک چای به غونډه وڅښم یو پیالې هم درته ایول چې څاڅکې پکې پرې نه دي اچانک هم ورسره وخوره ستا رقم د خواشې په لږونو ډکېږي ویما غلی شه ښه دې په ایمان کنه دا غونډه بیبي ستاسو هر وخت جنګي ودرېږه زه دله راوړمه په زخرو موړ شي داسې چل دی کم خوا ګورې مړه الا زما خیال ته خدای مې نه غلطوي که نه دا دی ماما مې را روان دی کوم دی چشمې چولي دا دی ته راځه 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 شکر دی ماما ولا مونږ خو درپسې په ګرځېدو مړه شو بخیر ماما جوړ تکړه څنګه لکه خیر جوړ کلی کې خیر نه دي ښار کې خیریت دی ښه ماما ٹھیک ٹھاک ہے تمہارا ٹھیک ہے کون ہے ماما ماما زمانا دکالی ورکے مالا جان نه دی کنه نو پیژنې نه مور مې ویلې چشمې اچولې کنه مونږ ته څه خبرې راځه دې بل ځای کې مونږ به جاځو بخمانګې ولا من مونږ په ګرځې قسم دی کنه مېمان چې را یو زړه مې وی کنه چې په دا لینده ولا دا پوزه وځم نه هغه یا وای کنه چې څنګه او بس نشته هغه نه تناغه خوندره څه تاسو نه ته ما ته دا و چې په کلي کې زمونږ نه څوک تپوسو کې څنګه مخامخ د لاس کې ونیسو چې دا یو ګوره ځای کور دی او دا سړی دا دلته اوسېږي او ته دا پته نشته ما ورته وویل مې چشمې اچولي دا څنګه دلته دی اوسېږي نه خو هر دې بنده یو بل نه پېژني کنه نه لرې که څنګه نه پېژني مړه په ګډه وډه سره خدای پاک کړو هاي شيرا هاي پرنس څنګه یې خیر ستاسو دعا ده ما خو ته تکل کړې دا چې تا نه ده کړې همدا خو دعا ده زه خو یم راځه چې چېرته هوټل ته لاړ شو او ګرمې چای درباندې وڅښم نه زما چېرته موډ وکړي بیا آیسکریم وکړو اوهو زما غاښونه خوږېږي نو بیا به چېرته د غاښونو ډاکټر لرې بوځم اوهو ته خو د انسان دماغ پرې زما څه کار شو سم همدا کور به یې وي ور ورته ووایه مړه ستړیا
نو چې چرګه بغیر اجازه ته کور ته راتلی شي نو مونږ ولې نه شو راتلی او کنه مونږ د کلي نه راغلي یو نه زما ملګری نادان دی که نه نو دلته ښار کې دی زما د دې ملګري د ماما کور دی مونږ هغه نه نو هغه مونږ نه مېنده راکړی شوی دی ماما مې چشمې اچوي سپینې او کنه انا ترى شاغل ماما زي هوني وایي ته خو یې ډېره پېژنې نادانه مبارکه شه خدای دې وبخښ ما به څنګه نه پېژنې ولې دې نه پېژنم ته خو زما د ترور زوی او زه ستا د ماما زوی یم د سیټ جمال یم وی نو بیا دا خال یو ځکه مې کړیا دا جنس دا څوک ده چې د ماما لري کنه ولې څه چل دی ولې دا مې د ماما لور ده او دا مې د ماما زوی دی ماما را پکې څه کار دی ماما سره تر نو هغې ته خو ما داسې ده ته څنګه یې بس خیر کار راکړه لا تیر دې نه مات کو ظالما خبر نه شي هغه نادان دی زما یاد دی که نه راځي کنه لکه نو یې کله چرګه ده ونیسي څنګه دې نه او رښتیا ماما څه شو ماما څه شو ماما کنه نه دا چرګه به ورته هغه له ورکوم ځکه چې بیبي مې ویلې دي چې غوړي مې ښه چوچا غوړي به ورته ورکوم هله چرګه نه ونیسئ چرګه ونیسئ چې د کلي نه ما ته سره ماما له به ورکوم زرا راځي مخکې څنګه نه دې په پاډر دې السلام علیکم ماما څنګه دې جوړې طبیعت خدای چې مړه مونږ خو در پسې په ګرځېدو مړه شو ماما جي یاره دا څومره ولې دی زه ستا ماما نه یم ولې چشمې چې دا چولې دي چشمې دې اچولې یاره ستا ماما او زما ډېرې ځانې ده الله ماما دا اوی ماما جی بختور مامی دی ماما دادی ته د ماما نی دا چشمی دی چولی دی ډېډي دا زمونږ د ترور زوی دی نادان د کلي نه مونږ پسې راغلی دی وی داسې دي خورایې دیم کنه دا راله بیبي را کړې وه کنه وی دا هوالونیسه په ایمان نه دا وګوره ستا په سر یې دا د هګۍ هم واچوله دومره ښه چرګه دا ماما سره خو لږه پوله ده وکړه ما سره کمبله کومې ځای چرګه لکه الله خو ما له بیبي را کړې کړې ماما له به دې ورکړي ځان له علاله کوي خو خو ګورې مونږ له به هم پکې خامخا یو بدلون راکړي تم ځان تیار کړه ښه کنه په ایمان چې ځان سره به دې کلي ته بوځمه او پټي کې مونږ بوټ نه یو درولې دا لازمه چې دواړه داسې که نه نو د هغه پسې به ممتاز ته کله ونیسه ونیسه دا څوک دی یاره دا زما داسې خدای غوندې کېږي زما ورسره بیخي نه لګي سړی تر لی راوست سم لیوني دا بغیر چا دی بدل نه انکل داسې خلک خو په کور کې نو پرېښوستل لري پکار تاسو خفه نه شئ زه تاسو نه معافي غواړم نه 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 سیټ صاحب هېڅ خبره نه ده داسې خلک ویو داسې بیا د کور کې پرېږدمه دا خو د بیګو د شیلا زدو چې کلي ته ځو
نو ما زه د کلي نه به څوک راوغواړم چې دوی ورته لاړ شي که نه داسې خلکو سره ما پخوا پرېښودې ده خرې کړي دي خرې کړي دي سیټ صاحب داسې خلکو سره څومره لرې دومره بخښئ Nanti kamu semua aku lele ya. Gua sama ucap kopi ini pakai kopi ya. Lazim. Ana jangan dekat panasnya nanti. Asal masuk cukup. Baik. Ada sulit kau jadi zaman turun ada turun jadi. Kami saya cuma kau lupa ada betul. Cara sendiri sendiri. Betul itu. Mantap. Segi pentingkan pancis kan ya? شامت ورو لا چې اوس که زه تا ته خپله کامره وښیم ښه وایه چې ستړی وګورې که نه چې ارام وکړي د خیره چې سبا د په ښار کې چکر درکړو او بله خو د خیرې کلي ته ځو او دبل نه دا چې د زر وروسته چې زه تا ته ستا کمره وښیم ورو خسو کې رنتختې نه خیر قیامتیه د خیر کاندیا کلی خیری که نه ځان له په کوټه کې به پراتي وو که خیري ورشه زمونږ کلي ته لاړ چې تاسو به خدای باندې اعتبار کوئ شپږ کسان راغونډي په یو کوټه کې کیدو شو پاسه زر کوه څه پکې ګورې تاسې بیا ونه کوئ لږ هلې چې تاسې راځئ که نه بس دلته غلا کوي بس راځئ Hasta kemana sih? Tadi kan kita pulang mesti. Kita dah pun kacau ni. Kita bed ni ada pati phone देखा? कटमल को बची निष्ठा कर ओहो कटमल dah tersekai. Asyik ada lah masa baru ke सोच पूरा. मैं जितना पसंदे. रसोंदा करेंगे मत कम लड़की मत dah semua kan. Cuma penuzul kita terus कैसे? हमारे दास semua kan जैसे शर्मी का मलू पता मेरा सर निष्ठा Nada na? Tu dia sabe. جسادين كانوا بالشغل يوم بيرا كان يتركب زالنا بيكون لا يخلق Dia screen tu ni kena mati. ما لي هلو زمان كيد كيد तोरी तने अदाना दशामत से पता लगी हो कना Dirwas do ke barashi. Alta ke balak sel sabatam kai kana. शामतिया पता निशा शिकायत पर याद है मौकना Das सोच के बची. ये सब न तोरे मारी जिसे कार मारी जो कम दसारा خلاص راته دی وې دا لوخي ما چې دا لګوینځي खाखा तोरे अदाना तखपल का गम वाड़ो नो تاسو ویلوري मैं मारी चलूक रहता इंजन بوټو ته خو لږې اوبه اچوئ دومره سورلي ته چې بوټو ته لږې اوبه واچي زما غوندې وچکله کوي خوب سړي دی سړي بیا څه کوي ډېرې مونږ ته ګاډي پکار دی شامت او نادان د خرچ ګرل بوزي نو ګاډی خو پنچر دی دا کله بداسي کار به وکړو که نه چې په خرګاډي کې به لاړ شي ډېر وری موږ سره خرګاډی نشته نو داسې وکړئ تاسو صرف ګاډی واخلئ او خره به درله زه د کلي نه راولم ته دې خو راسه په چل پکې سړی چې دا هلک د ګاډي ته ناست کوي چې چا زموږ په ګاډي کې ولیدل نو ټول خلک خاندي پرېږدی خو ډېرې درته کمې خبرې کوي نادان زموږ د ترور زوی او بیا مو سره د مینې رشته ماړه څومره په موټر باندې ځان ښي ته له خدای ګاډی ورکړې شکر دی زمونږ خپلې خپې شته ولې مونږ پیاده نه شو تللی څه
پیمان چې بیا درد شراب چپ زه اوس شامتي ته وي په شامتي وي شوک راکړي غلط دی بس راځئ مړو بیا تاسو راځئ بريتو انا طبايا وانا مصندر نفسي انا بالكل ايه ون पुलिस पर नजर के खुले रह गए तो पुलिस कुरान पेरियानम न खबरी की दिलावर से ख्याल साथा पर तू अब गली की तरफ से खबर नहीं माल बुंदर लीगो ना सुबह कुल फिक्र मकवर ना नसीजे थोड़ा लगे हाँ दासी ګیدوس را باندې مرغۍ بیخه کې ته ګوره چې درلهونه مو دلته لا شي به ماتې کېده ماتې دي چې اوس نو چې په خپله ماتېږي ماتاله نه زمونږ د کلي پټې خو نه دي نه کڼکونه دي یار مالا خدای دې پکې خیر واچي حالا چی شدیم؟ سنگه که بوشی شدیم بیشتر دیگه بازا دیگه انا دانو شم بهتر تسکي ولې ته پیژنې سر ها زمين د کلی دی ها ستاسو د کلی دی ها بریدو ډېر خیال بساتې سکا چې کوم څوک موږ د مال ضرورت قبضه کو کنه دا دغه خبرې دي ها او بالکل فکر مو وسیبه مړه دا څه شی دی یاره دا خو دومره یخ سکریم دی ګوره څه کې چې غاښونه یې راله ټول وپرېښوله واچوي مړه ما درته ګرم ایسکریم راواړي آیسکریم ګرم نه یخي ښه دا داسې کې ورته یو ګرمه پراټه ورسره راواړي یاره هغه ورسره وخورم که نه څه چل دی مړه که یخ دی که نه یخ ته نو سکریم تاسو پراټه خوري سړیا مړه دې نه کوم چې د چولې راغښتې وې بس چولې به م خوړلی وې ښه خوند خو به یې کړی و مړه وکي دا خو ما ته وایي چې زما تا هغه پارک ته مونږ کمې کې چې چالو نه وي کوم دی مړه ها تاسو د سیګارو د سکریم خورئ او زه د لږ چکر ورکوم راځه مستر شامتي صاحب راځئ اله د چرګو خلک ماسټر وې راشه په ښار کې ورته ماسټر وې او منځ کې د چرګو خلک مړه نو ملغلی دی یو غوندو سړی یار دی که شرمایه ولې نو د چرګو خلک نه د رحمت کاکا نه دی دا ګوډه که چرګه نه وه پټه کړې بس کمې کړی وه ته څه وایې صفا به د دې خلکو ته ګورم هغه چې ته د نور شرمایي شرمۍ یې غله نه خو د چرګو خل دی د چرګو خل دی ګل زمینې چې ته به څنګه شکل به دې څنګه زما ډېر ارمان دی ستا د لیدو ګلالای ما ته خو ډېره یادېږي پته نشته چې تا ته به زه هم یادېږم او که نه مړې ستا دپاره خو زه ټوله دنیا وجبې شم او که یقین دې نه راځي که نه نو زه ته ماله تماشه راکړه چې دوه درې ځله غزو مو که نه 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 هسې بې ګناه مړي مه کوه ما ته پته ولګېږي چې ته زما دپاره هر څه کولی شي ستا دپاره زه هر څه کولی شم د خدای په فضل سره داسې داسې راته ودرېد لکه چې پلاران وي څه دي دا ښایست نه دی قربان شم نو قربان شه ته که نه ګورې څه ته ځه چې د حسن د چرته موندلی دی دا د کریلو په پټي کې موندلی ته پکې څه وې تا
سره شرم نه ګرځي چې پردي جنې کې تنګوي نو شرم ورځي که نه ځکه خو دې تنګۍ غلشه وګوره که نادانه ته ورته د سړي نه ما ورته ویم ویم ملګرو خبره واورئ تاسو د پردۍ جینۍ ولې تنګوئ تنګون مه کوئ ګناه ده ګورې ورته ومې ډېر کړپ کړپ مه کوه ولې زه تاته چرګه ښکارم چې کړپ کړپ کوم کړپ کړپ خو چرګه کوي ودرېږي تاسو داسې نه سمېږي زه پولیس ته کار کوم ودرېږئ مه تښتئ مه تښتئ دومره زر ورپسې پولیس ولې راولي پرېږده که نه زه به دې لږ پرېښی چې درله مې ګوښمالونه او که نه راځه مړه راځه راځه بچه راځه بنا غټي غټي مالټې دي پکې سړی پرې سوخ خو به یې خوري که نه مړه خبره خو اوله دا به هم درکړمه مړه نو یو ټلي ته دې شي تاسو ته څه ډول هسې بس ولاړ یو بس هسې دې په خیر جاري څنګه څنګه لکه خیر شه خیر دی خیر چېرته دی ولې ستاسو د کوره کاڼې او لوټې او چمان راورېږي زما پې نیو لګېده دا ګوره او یار زه معافي غواړم یار دا زمونږ یو دوه مېلمانه د کلي نه راغلي دي ډېر سادهګان دي زه یې پوهېږم زه یې پوهېږم ها پوهېږه که دې پوه نه کړه بیا دله زه پوهېږم هسې شرمول هم شروع کړي دي ما جلکه دا تا څه کوئ یار ولې موږ څه وکړو زه یې مونږ کړی موږ څه کړي پردی سپین سر یې په سر ویشتي ده یار نو مړه مې سپین سر چې د مالټو لاندې کېناسته خو دلته بل ځای کې به ناسته مالټو کرېټ په دغه ما راوړی ما خو دا ګاډي موملی یار ناظم نشي دا ته د لاسه لکه سپېره خو لږې مالټې خو نه دي بازار نه دی درته روړې دا اوس وګوره وایي کرېټ به درته روړم پرېږده سړیه موږ دې پیسې هسې به دې علاقه کې راته دښمني ګورئ ځي یار راځئ مړه دا خان مې دا مې پوه کړی چې دې خان په دا لانجه وکړه د سهار نه راباندې انتروشي لګېدلي داسې راته ښکاري چې بچې مې را روان دی نو زکام به والې ورشه ګوډۍ واچوه زکام نیم والې ټیک ټاک یم سهار کارغم چغې والې غوښه به یې لیدلي ځکه خواره چېرته په خولې کې سمه خبره شته او که نه نو چې سمه خبره نو سمه خبره به وکړو که نه زه بس غلې شه په سر دې راله دړکو د سهار اساسې مې دا سترګه رپي زما خیال د جوړې مېلمانه را روان دي شکر دی چې چېرته تم سمه خبره وکړه باندې دا خبره پرېږده په دې ډېرو قړتو پړتو دې راله په دې سر دړکه ورشه یوه پتیله چای پخه کا جویز زه ورشه کټ کې کښېنه مړېږي نو بچې د خپل ځان به ډېر خیال ساتئ ولې چې داسې بیماری دي څنګه خبرې کوې ډېرې د کلي خو ډېر ښایسته او صفا سوتره ماحول وي ګډېري موږ سره نادانو شاباتی شته که نه هسې یو خبره درته کومه ماماجي زه خو یم راځم ولی ته به هم راسره د کلي چکر وې او که نه ډېرې نو زه یم که نه په سانډا به دې سور او د ټول کلي چکر به دله درکړم ښه سیل به وکړي شټاپ نو دې کې د شرم څه خبره ده نو لورې ما دا خبره کوله ما چې په کلي کې ډېر ورځې مه تېروئ بس یو سوچ پرې وکړئ او بیا راځئ ښه لورې مړه به وي را سره که نه پیمان هلته در به نه خورمه که نه داسې به غر شي دا څومره څه دله جوړ دي دلته بخار صحیح پیمانه کراکل ماما سلام علیکم کراکل ماما دی هر قسم مولې ښکاري
شاته موشه متي خپلو کې جګړه هم کړې وه او beautiful village. Can I be king? او دغه دي ټول بوټي دي ورسره دا پټیم دي ټول بوټي دي ټول وینکي صاحب زه به نن په تا باندې د خپلې غوا خالصې انګلیس واما ډېره ویری ګوډ ستاسو دا کړی زما ډېر زیات خوښ و یالله خیر سلام پرېوته نه ور ټوک دی کو نه پریوتی نه دي سلیپینګ ښه دغه شوي خیر دی زه مخکې چې زه راځه خیر دی مړه کلی دی په کلي کې مونږ دومره درزونه خورو ته په خدای اعتبار کوې ورځې دی نه دی دې کاڼی کې چې ګوړه جوړونه ته کلي ته ور پرېوتو نو دا ښه وه چې پلار مې ولاړو خپې نه یې راکړلو او چې د خپې نه یې راکړلو ښه وه ګوړه لا ګرمه نه وه یخه وه یخه شوې وه راځه وړه دروغ ولې صفا خبره ده وایي راځئ شابه راځئ او لکه بیا دې خپو نه خوږي خیال ساته ګورې دا کلی دی خو نه دی که نه ډېر خیال به ساتي چېرته کندې مندې ته پرېونځي داسې کې نه کرزې ډېرې پرتې دي نه دا نه دي دا راځه بس مړه راځه راځه دادانه تاسو خپل کور ته ورځئ بلکې زه خپل کور ته ښکاره شم زه به څه داسې کار وکړو زه به ذات سلام علیکم وعلیکم راځه بس راځه السلام علیکم بیبي رامي وصلتني دا وقار دی هلته ورته په ښار کې خلک ویکي وي دا هغه دی بچي ستړی مه شې په خیر راځئ لورې ستړی مه شې په خیر دا زما پلار دی ګولاکو دغه دا چای ډېرې زیاتې څښي چې یو ځل چای ورته کښېنې که نه نو پوره سموار یې چیني ختم کړی که نه والله کې پاسي دی ګوډ که نه بس د مازغه والا مه خرابه یو ځل چې سټارټ شي نو بیا به یې ټېشن ریډیو لګی خلي او چې خدای په خوله راکړې ده نو خبرې به پرې څنګه نه کوو چې استاده د خبرو چل نه درځي اوس موږ خو ذمهوار نه یو یاره وایم که مېلمانه نه وي که نه نو سرمن مې دې وي ستا انکل دا تاسو خپلې کې ولې جنګ کوئ نه دا د دې عادت دی دا عادت خو ښه نه دی که نه انکل داسې مه کوئ ولې کتل ودې کته نو دا پیسه بانګونه ورته وایه که نه والله کې جومات ته لاړ شي یاره نو اوس که دې خولې له دې ارام ورکړه راځئ بچو راځئ دننه راځئ کښېنئ ځم نه ځئ هلکه راځه ته بار ودرېږه دادا بیا روله جوړه دی مازغه دې بیخي کار نه کوي بس بیا شکلو بلالی ته ما نه څه خبرې په ما ورځې لکه د کال تېرېدې په ورځ کې به ما 12 ځله روټۍ خوړه تام جوړ تشه خېټې ته کار ویلو او که نه چې ستا غم به را باندې زیات شو نو په ځان باندې به مې 1 2 روټۍ زیاتې کړې زه تا سره خبرې نه کوم ته دروغ ولې وې دروغ نه وایم که نه دا تاله مې د ښار نه څه راوړي دي وایي څومره ښکلې بنګړې دي وایي د زړه سره ویښتانه خو ښکلې نه دي که نه خبره واوره اوس خو رانه خفه نه یې که نه نه دا واخله بنګړې
تاسو کله وړي خوسا پښتانه زیات ښکلې ګل زمینې تا ته زه څه ویل غواړم چې ته زما خوښه یې زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم ای بې شرمه الله اکبر ما وې که ولګېده څه ولګېده مړه غټه مرغۍ وه خو بس بچ شوه والله پرېږده مړه ته دلته زه مرغو ویشتوله راوستې ما نو نور مې څه له راوستې تا خو ما ته وې چې زه به درته خپل باغونه ښیم خپل پټي درته ښیم نو بس ټیک ده که نه ته باغونو ته ګوره پټو ته ګوره ته خپل سیل کوه او زه به مرغۍ ولم نه زما ستاسو دا کلی ډېر زیات خوښ شو زه راته وایي که نه چې زموږ کمل ستاسو دې کلي ته راشم بس کلي ته راشه که نه زه راته څه نه وایم زه خوشحالېږم چې ته دې کلي ته راځې خو د کلي جینکونه به ګورې ځان ساتي جوختېږي به ورسره نه ځینې ټولې سپکې به ستا دې سر له راشي او نادانه ته پرېږده که نه دا خبرې د سپکو علاج ما له راځي ما سره د لو خبرې وکړه نو لو څنګه او که دا دی غنم شوي له لږ صبر خو وکړه که نه چې کله ټیم شي که نه د لو بیا به در سره پرې خبرې وکړم چې لو خلک څنګه کوي او بېوقوفه زما مطلب دا دی چې ما سره د مینې خبرې وکړه هغه نورې خبرې یادې د مینې خبرې داسې چل دی که نه چې بس صفا به درته ویم که نه چې زما ډېره زیاته خوښه یم بس رښتیا په ایمانه بس چې لاړ شي بیبي ته به ویم که نه چې ما دې جینه لو غواړه اوس خوشحاله شوي ته څومره فن یې سیټ صاحب د ډېرو ورځو نه ما تاسو څه ویل غوښتل خو نه مې جوړېږي وایه دلاور خانه په کولو دا خبره کوه وایه سیټ صاحب ما تاسو نه څه غوښتل څه دې غوښتل زه پوه نه شوم مطلب مې دا دی چې زه خپل زوی پرنس دپاره ستا د لور رشته غواړم ما وی چې سوی سړیا دا خو ډېره وړه خبره ده او بیا د بزنسمین سره زما د لور رشته خو ما دپاره ډېره د فخر خبره ده تھینک یو انکل تھینک یو نو بیا موږ تیارې کله وکړو چې کله ستاسو زړه غواړي سیټ صاحب زه خو دا وایم چې دا کار څومره ضرور شي دومره ښه ده بالکل ما ته منظوره ده تاسو خپل تیارې کوئ نو بیا را روانې تور بخښنې بالکل صحیح ده زه به خپلې لور ته ټلیفون وکړم او د کلي نه به یې راوغواړم بس کلي جینکې دومره لرې نو اوبه څنګه راوړي نو موږ خو عادت یو که نه شوخه ستاسو څه ډول تاسو خو باچایان یې د څه نم نه یې خبر ځه مړې ته به هم نه خبرېږې د خیر ته رښتیا وې دا خو چې ته ما سره لاړه شي که نه نو تا ته ولګي چې په ښار کې څه وي او څه نه وي زه او ښار ده او ښار تا به زه همیش لپاره ښار د همیش دپاره او همیش لپاره زه به د خپلې ترور سره ستا د رشتې خبره کوم تا به همیش لپاره وکاره بچي ستا خبره خو ټیک ده خو ستا پلار تاسو بېغمه شئ ترورې زه به سبا لاړ شم او پلار سره به زه په خپله خبره وکړم او هر څه به ورته زوم یم بچې هر څه خو به ورته ووایې خو هغه همیشه خپله منلې ده هغه په بار کې کوک سوځېدلې لرګې دي چې ډېر ښه پېژنم خو کاکا خو کېږي به هغه څه چې زه غواړم څه الله د خیر وکړي
الله دې هغه وکړي څه کې چې زموږ د ټولو خیر وي. امین. نو د ساه دې واخیسته، ما ویل چې څه چلو شو. یا جوړه ولاړ دي خدایا. څه چل دی زویه؟ نو بس څه ووایو اوس کوم مړې بس همده سره ولاړې هر وخت همده سره. یا لکه نو ښځه مې ده که نو ولاړه به راسره وي. نه نو خبره به نه کوو، موږ به خبره نه کوو. وکه که نه ما منې کړې وکه. نو اوس که خبره کوو لانجه ده، اوس به خویمه جوړه شي. دا یو ورته نږدې شه، څه درته وایي؟ خبره کوه زویه. ما دا خبره کوله دې خوا چې که نه چې وایي نه دي کنې په غضب د خدای تعالی به وورو. داسې چل دی که نه بېبې همون کله چې د ماما لور مې راغلې ده که نه، نو که ما وله غواړې خیر دی وله مې وغواړې. دا خبره وه. دا خبره وه خو د ګلاکو ته ونه کېږي نه په غضب د خدای تعالی. څه دې وویل؟ دا خلک ما وبېرېدل، ودرېږه. ویم دې نیازبین دې ته په دې غوږونو کې څه وویل؟ څه یې وویل خواره؟ واده غواړي. بیبي کار ته خو روان یې، په پلار باندې ګوره کوی کل چې په کپ کې چای ورکوي که نه یو کپ یې، هسې نه چې دی وایي شابې ما له سموار روړې لانجه باندې وانړې که نه. ډیډي فون دی. هلو ډیډي. جی ډیډي موږ در روان یو بس अब इंशाल्लाह مازدیګر پورې به در ورسو. جی اوکې ډیډي. پلار دی جی ستا هم پلار دی که نه ګوره زمونږ پلار ته وګوره. ویم غلی شه. راځئ. ویم زم خو ګورې د کور خیال ساته، هسې نه چې په مرغو شي. ځه بس چای لږ هلته کم څښه. بچې دوا کوه چې دا په خوشحالۍ داس بچېږي ډډي. دا هغه خلکو حیثیت څه دی چې د هغې لور به زمونږ کور ته راځي؟ ولې په دې ښار کې د چینکو کمی دی څه؟ خبره د چینکو نه ده ډډي، خبره د زړه ده، د زړه. نو بیا زما د زړه خبره موره داسې هېڅ چېرې نه شي کېدی. زه ورسره په خپله خبره کوم. بیا زما به اخري فیصله وه ډډي. ځکه واده کوم نو خپلې ترور لور سره به کوم. ګینې دا دولت او دا بنګلې دې هم ستا هم باره کوي. شکر وباسه چې ته زما خور یې. که دا خبره بل چا کړې وې دا ژبه به نه دې پرې کړې وې. ورجه باندې راوړل دا ستا د زړه خوښه ده او زما تصمیم وه. خو داسې نه شي کېدی ځکه چې ما د خپلې نورشته د خپل دور د زوی سره پخه کړې ده او د روانې پاڼې واده دی. خو ما ته دا واده قبول نه دی ډیډي. دا ته څه ویل ده؟ زه چې کړم ډیډي. کلي ته څه لاړې چې دې لیونو سره ته هم لیونی شې؟ رشته پخه شوې ده، اوس به هغه څه کېږي چې څه زه غواړم. زه دا څه دی وروڼه؟ زه ستا خور یم خور. ته به خپله خور د دې کور نه بېنوا لېږې. خور؟ نه ستا سیاست څه دی؟ ډیډي غلی شه. دوه ورځو له لاړې دا دی جادو مې وکړو جادوګرو. دا لکه خوښه ده او د چینې خوښه ده. دومره ظلم مه کوه، د یو کور خبره ده. زه کورونه مورونه نه منم. په تاسو کې او په ما کې ډېر فرق دی. وروڼه دلته په حیثیت کې به فرق وي، وینم خو یوه ده که نه؟ ښځې
رشته منظوره ده راځئ چې زموږ تاسو چې جماعت شپ تاسو یې رښتیا دلاور خانه رښتیا انکل دا زمون بیستی ده په واده کې ټول دې پاتې شو دوه مونږ خو به د دې کلي خلکو ته به شرمونو شرمېږو انکل ته اجازه کړي نو موږ به ورپسې کلي ته لاړ شو څه مطلب دا چې په زور به راولو په زور په زور په زور ځکه چې هغه زموږ امانت دی امانت نو بیا ټیک ده زم تاسو سره ځم چې د خپلې بېعزتۍ بدل دې واخلم راځئ چې ځو टीका में न درکړې اوسه لاس میرے سره ولاکې خزیره تو خیا هغه مخامخ کوټنۍ درته ښکاري که واه 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 دغه ځای کې ولاړ دی پوڼې خرڅوي نیکه ماله به هم دې پوڼې رالېږه بېغمه شه بلکل بېغمه شه راځه لکه د سره څوک وخاندي پرېږده کوه ځان نه غورځېږي مړه لکه 300 روپۍ پورې درله زړیم پاتې دي اله وایي دربکو څه ته وایي پیسې دې رانهوړې که نه ټیک دې ورته صاحبه لږ صبر وکړه دا یې سم در کومه که نه غلی شه ما ته رشوت راکړې خوله به در باندې ماته کړم قوم بچی دې تباه کړه ځه مخکې کړه پولیس موضوع نمسته بندو انجام خو بیا بند وي که نه او یوه بله خبره د نادان د کور طرف ته یو 3 کسان روان وو د نادان د کور طرف ته 3 کسان لاړل چې دا ولې زما د تونه بېعزتۍ نه پس هم ته ماته وروغې ډیډي هېڅ زما راتلو قصور نشته موږ دواړه دلته په خپله خوښه راغلي یو راغلې خو په خپله خوښه یې دی به زمونږ په خوښه دا خوله دې سمه خوځوه ګینې په ایمان دا جام مې بدله ماتې کړمه کم یو قسم که دې شینا له کوټې کې که نه والله چې په لیندۍ ولم میږي ته چې خدای په قهر شي وزر یې وکړي لیندۍ والا خو دومره غوسه زه اوس ولې ته جواب ورکړه ځه دلاوره ښه به دا وي چې تاسو تیز نه پایه عزت کې تاسو لاړ شئ ګینې نو دا ګینې ښه به ني ورسره ووایه ښه به ني ودرېده زه به تر هغې پورې اوس د دې ځای نه نه ځم تر څو پورې مې چې د ځان سره شیلا نه یې بوتلي ځکه چې شیلا اوس زما ده زما غلی شه ولې دې کونتره موږ په مېلمنو باندې ځکه لاس نه اوچتو چې موږ پښتانه یو خو زه مړی ما سره هم دلته مېلمه ولاړ دی او مېلمه به
مېلمه سره جنګېږي ورته بیا سمې وجود لره چې پته یې ولګي ته زما ورته پته نشته ویوه کوم پرې ځای راخوځېدو نو ښه به وي څه لیوني خو نه و چې خوځو مخکې شه زما نوم دلاور دی او دلاور چې اوس لاړ شي که نه تش پلاس او پاس نه ځي مخکې شه مخکې شه ګناه ده نه کوه ګورې پرېږده راغسې اخر که مازغان ځو مړه به لنډه ورځو که نه څه جوړاګاه ده دا منډه که که څه سله ولاړ ما لنډه ورځو ویم زما دا رندار پرېلی چې کور ته ځي ګنې نو همه درنه نیغ ها تاسو یې چیلومه ما دا خبره کوله ماماجي چې زما دا رندار پرېلی چې کور ته لاړی شي همدغه هر څه مې کولو دي تا کور ته نه لېږم نه جي نه 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 دلاور خان لاره خو طوفان مې شرولی دلا د کوم باغ بولې چې زما نارې سارې زما ماماجي دا ماجي دا ماجي انسپکټر صاحب دا دي کسان چا د پاره چې زه په کلي کې 400 پونډر خرڅوم انسپکټر صاحب دا دروغ دي مونږ خو شریف خلک یو انسپکټر صاحب دا په مونږ هسې الزام دی اوسه دی تاسو زه ډېر ښه پېژنم تاسو ډېر غټ سمګلران یې او د جیل نه راتښتېدلي یې انسپکټر صاحب ګوره تاسو ته غلطفهمي شوې ده غلې شوه تاسو غټه سامې وګورئ د هغې نه مال حال واخلئ او بیا یې د دې دنیا نه روک کړئ راځئ انسپکټر صاحب زه رښتیا وایم سیټ صاحب اوس د دې ټارګټ ته وې ودې ته ډېر او پرنس د دلاور خان زوی نه بلکې د ده پارټنر دی الا پولیس به موږ نه مخکې را رسېدلی راځه دا ولې بس بس قانون په لاس کې ماخ نه خو به قانون په لاس کې علم زمونږ په کور یې حمله کړې ده او دا بل بریتونه دی لا چې ولاړ دی څوک چې برېټ وواتم نو خلک وایي چې برېټ یې توغ کړو په کور کې ډزې مو که زمونږ دا کو څوک لګېدلی وی نو بیا لیسن تپوس ته وکړه چې لیسن به سره شته او که نشته کا چې زمونږ په کور کې ډزې کړي او بیا زما چنغلې اوچته لاس نه یې راکړله او بارې تښتوله دا خو ښه وه چې ته راغې که ته نه وې خدای خبر چې څه چل به او څه چل به نه دا نه مخکې نه راغلی یم دا خو دې ښه کار وکړو چې مخې له راغې او ما پورې تاسو ایثار کړو ځینې خدای راسي ورپسې به کور له ورلم او هلته به مې پې پاتې کړیالو ویم شیخ ماما دا نه دی وایي زه به خدای پاکه یا یې په خپله وښه یا یې مونږ ته پرېږدی ته ولې خفه کېږې رالوستو چې سړیا وینې څه پوه ده دا خبره نه کوو خو ویم دا نه دا بریتو دا زموږ په کور کې چې ډز کړې د لیسن تپوس باندې چې یار بویزه تاسو کوم خوا دی الله لا ته ورغلو که ما نه څه خطا شوي نو ما معاف کړئ باقي زه مجرم یم ما د خپل د کلي ځوانانو سره ډېر ظلم کړی دی د هغوی ژوند ما تباه کړی دی خو ما له خدای پاک خپله سزا په دې کلي کې زما د خور ما نه بغیر نور څوک نشته زما د خور ټول خیال ساتئ ټول ساتئ اوس مې دله وجل منم دې ځوانه منم دې
حاجي زه چې ځو بس کور ته ښه راځه چې ځو ما دا بس په کومو سترګو هغه کور ته ځم دا کم سترګو دا لرې کوې دا دې سترګو دا کمې چې در پورې نه لکه مبارکه شوې ممتاز مبارکه بس خدای دې وبخه دغه یې کشمالو څه نامه یې ګل علی مبارکه دې شه اوښه دې جیل ته لاړو لږه د الله رضاده شوه ایمان د تمپرارو دې ډېر زیات خفه شو وایي شوې که نه خو د بدو انجام بد نو ولې داسې غلط کارونه کوي نو بس اوس بس خدای دې مړې په جیل کې وبخي مرګ حق دی او سار څه چې ورسره کول ځئ د خیره مست شو دلالو مافیا راځه کشه جوړه راځه کشه وایي ما دا لږ خو دې کوي ګور وڅ نه لې پرېدم نه دا تاسو ما باندې داسې نه اوچت کو داسې نه دي اوچت کړی کونټۍ اوچته کړې ده اصل کې تا چشمې په سترګو کړې نه دي نظر دې نه لګي یاره دا خدای ته وګوره بهر چا ګزار لږ سوچ خو وکړه که نه سړیه معامله بدله ده که نه مړه وایي شاګولیا زه تاسو ټولو ته ډېر شرمنده یم زه تاسو ټول نه معافي غواړم موږ معاف کړې خو خدای ته وګوره دونه خلکو ته سپک مه ګوره شاګولیا د دولت په نشه کې په ما باندې سترګې پټې وې ما خپل پردي پرېښودی مې خپل پردي نه به دې پرېښودو که نه سړیه څومره لانجه ته دا راجوړه ما د وینې رشتې ته ډېر سپک کتلي وو زه د مافیا قاتل خو نه یم خو که تاسو معاف کړم دا به په ما باندې احسان به مې په ما باندې دا ته کومې خبرې کوې جماليه وروره هر څه چې شوي دي هغه هېر کا اوس چې بس کېږي هغې ته خوښ شئ مړو ولې څه به کېږي څه خبرې چې څه به کېږي ګناه دی وایم څه به کېږي پته نشته چې څه به کېږي او سمه ده اختر میاشت شوه څه به کېږي دا به ورته اوس زه ووایم چې څه به کېږي راسه جینۍ دا واخله ویکي دا ستا راسه جینۍ دا واخله دا ستا او نادانه دا واخله دا ستا اوس به که خیر د دې ټولو ودونه کېږي او هغه په ډنګ ډنګ به کېږي